أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دینو مخکې آیاتونو مبارکو کې د قبله د بدلیدلو ذکر وشو چې قبله به بدلیږي. نو د هغې چې کوم اعتراض د یهودیانو عیسیانو مشرکانو هغه اعتراض هم ذکر کو او د هغې جواب هم ذکر کو چې دوی به دا اعتراض کوي او تاسو به ورته دا جواب ورکوئ چې مسجد اقصی قبله وه په مدینه منوره کې، نو په هغې باندې یهودیانو اعتراض کو چې دا څنګه پیغمبر دی چې قبله هغه زمونږ خپله کړې ده او زمونږ د یهودیانو په تعلیماتو باندې په آسماني کتابونو باندې عمل نه کوي. او مشرکان هم اعتراض کړی چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د خپل پلار نیکه قبله خانه کعبه پرېښودله. نو د هغې مختصر جواب چې دوی به اوس بیا اعتراض کوي چې دا قبله ولې بدله شوله، نو د هغې جواب یې وکړو لله المشرق والمغرب، ټول طرفونه دا د الله دی چې الله پاک کوم طرف ته حکم کوي نو موږ به هغه طرف ته مخ کوو. او د نبی علیه السلام فطري خواهش هم دا چې د مسجد اقصی په ځای باندې خانه کعبه دا د زما مستقل قبله شي. او د اهل کتابو په کتابونو کې هم دا خبره موجود وه. د نبی علیه السلام یو صفت ذکرو نبی القبلتین، دو قبلو والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ان دی به خانه کعبه ته هم اول به دغه قبله وي، په مکه مکرمه کې خانه کعبه قبله وه خو مسجد اقصی به مخې ته راته او په مدینه منوره کې دواړو قبلې طرف ته مخ کول په یو وخت باندې ممکن نو الله پاک عارضي حکم راولېږه چې مسجد اقصی ته مخ کوئ. او بیا 14 میاشتې پس حکم راغی چې کوم په دې آیت مبارک کې ذکر دی چې مسجد اقصی اوس پرېږدئ او تاسو مخ واړوئ خانه کعبې طرف ته. کوم ځای کې چې مسجد قبلتین واقع دی موجود دی، نو په دغه مسجد کې چې هغه وخت کې مسجد نو یو کلو میدان و، په دغه ځای کې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ ادا کو. یو انصاري صحابي دعوت کړی، نو د هغې دعوت په موقع باندې د مونځ وخت شو، نو په دغه ځای کې په دې کلو میدان کې نبی علیه السلام د ماسپښین 4 رکعاته مونځ ادا کو. چونکې مخکې نه دا خبره خوشخبری راغلی وه چې قبله به بدلیږي. نبی علیه السلام هغې به په مونځ کې هم بر آسمان طرف ته کتل چې کله به جبرائیل علیه السلام راځي او وحی به راوړي، او که ځان له به ناست نو هم به آسمان طرف ته کتل.
چې کله به وحی راځي او زما کعبه او زما قبله هغه به خانه کعبه جوړیږي. نو چې کله 2 رکعاته مسجد اقصی طرف ته ادا شو او 3 رکعات ته نبی علیه السلام ودرېدو. نو عین د مونځ په حالت کې په دې 3 رکعات کې الله پاک حکم راولېږو چې کوم په دې آیت مبارک کې ذکر دی فول وجهک شطر المسجد الحرام، چې اوس مسجد حرام طرف ته مخ کا. نبی علیه السلام د ماسپښین مونځ په 3 رکعات کې مسجد حرام طرف ته مخ وګرځو او چې کوم 10 کسان مقتدیان ورسره دا هغه 10 صحابه دي چې دې ته 10 مبشره ویلی شي. هغه 10 صحابه چې هغې ته الله پاک په د هغې په ژوند باندې د جنت زیری رالیږلی چې دا 10 واړه صحابه دا جنتیان دي چې په هغې کې 4 خلفای راشدین دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه او 6 صحابه ورسره نور دي. اوس مونځ ادا شو 2 رکعاته مسجد اقصی طرف ته او باقی 2 رکعاته مونځ ادا شو خانه کعبه طرف ته. امام هم مخ وګرځو کعبه طرف ته او مقتدیان هم ورسره مخ وګرځو کعبه طرف ته. مونځ شو او چا دا تپوس نه کو چې ولې داسې وشو، چا سوال نه کو، ځکه د هغې ایمان مضبوطو، عقیده مضبوطه وه چې نبی علیه السلام څه کوي نو دا د الله په حکم باندې کوي. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. نبی علیه السلام د خپل خواهش مطابق څه کار نه کوي بلکې هغه کار کوي چې د کم ورته د الله پاک د طرف نه وحی وشي، د الله حکم راشي نو هغه شان کار کوي. نو دغه 10 واړو صحابو په دې خبره باندې پوره یقین او اعتماد چې نبی علیه السلام دا څه وکړل د وحی په رڼا کې وکړل. نو دا تپوس یې ونه کړو چې دا 2 رکعاته خو یو طرف ته ادا کړو، دا 2 رکعاته بل طرف، دا څه وجه ده؟ ځکه هغې ته هم پته وه، خوشخبري مخکې نه راغلې وه چې قبله به بدلیږي. بس د هغې یقین و چې قبله بدله شله، وحی راغلی د نبی علیه السلام ته. نو په دې باندې نه هغې سوال کړی دی نه اعتراض کړی چې ولې داسې وشو یا ولې داسې وکړل. دغه وجه ده چې په دغه موقع باندې د هغې 10 واړو صحابو نومونه نبی علیه السلام د هر یو صحابي نوم اخلي. ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، ورسره هغه نور 6 صحابه د ټول نومونه یې واخیستل چې دا ټول جنتیان دي، ځکه ورته 10 مبشره ویلی شي. نو د ماسپښین په مونځ کې د قبلې د بدلیدلو حکم راغی. اوس نور خلک خو خبر نه دي چې د قبلې حکم بدل شو. نو کوم ځای کې چې د مازدیګر مونځ خلقو کو او هغې ته خبر ورسېدو چې قبله بدله شوه، نو هغې په مونځ کې خانه کعبې طرف ته مخ ګرځولی دی. او که چاته د ماښام او ماسخوتن په مونځ کې خبر تللی دی یا چاته سبا سحر لکه لرې خلقو هغه وخت کې رابطې داسې نه وي څنګه چې دې وخت کې رابطې په لږ ساعت کې دنیا ګوټ ګوټ سره خلقو رابطې کېږي. نو چاته سبا ورځ کې خبر رسېدلی دی نو بیا په دې وجه باندې روایات مختلف دي چې چا د ماسپښین مونځ نبی علیه السلام سره کړی دی نو هغه دغه روایت نقل کوي چې د قبلې بدلیدو حکم دا د ماسپښین په مونځ کې راغلی دی. او که چاته خبر د مازدیګر مونځ کې رسېدلی دی نو هغې دغه روایت کوي چې مازدیګر مونځ کې قبله بدله شوې ده. او که چاته ماښام ماخوتن او سحر مونځ کې خبر رسېدلی دی نو هغې هغه روایات نقل کوي چې د ماښام په مونځ کې د قبلې بدلیدو حکم راغلی، د ماسخوتن په مونځ کې د قبلې بدلیدو حکم راغلی، د سحر په مونځ کې د قبلې بدلیدلو حکم راغلی دی. نو نبی علیه السلام به بار بار آسمان طرف ته کتل. نو د هغې بار بار کتلو ذکر اول کړی دی او بیا ورته الله پاک وعده کړې ده چې تا ته مونږ داسې قبله درکوو او داسې قبلې طرف ته به تا مونږ واپس کوو چې هغه به ستا خوښه وي او ته به په هغې باندې راضي او خوشحاله. دا مخکې نه خبر راغی. نو بیا په مونځ کې حکم راغی فول وجهک شطر المسجد الحرام. دا الفاظ دا بیا په مونځ کې په 3 رکعات کې راغلی دي. نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې مسجد حرام طرف ته حکم مخ وګرځوه او بیا ټولو مؤمنانو ته چې هر ځای کې دنیا په ګوټ ګوټ کې دي هغې ټولو ته ځان له حکم دی چې ای مؤمنانو تاسو کوم ځای کې یې د خانه کعبې نه تاسو کوم طرف ته یې نو تاسو خانه کعبې طرف ته په مونځ کې مخ وګرځوئ.
نو که څوک د خانه کعبې نه مغرب طرف ته اوسیږي نو د هغې قبله مشرق طرف ته ده، او که څوک د خانه کعبې نه مشرق طرف ته اوسیږي نو د هغې قبله مغرب طرف ته ده، او که څوک د خانه کعبې نه شمال طرف ته اوسیږي نو قبله جنوب طرف ته ده، او که څوک جنوب طرف ته اوسیږي نو د هغې قبله شمال طرف ته ده. دا ټول طرفونه د الله پاک دي، خو حکم دا دی چې تاسو به په مونځ کې خانه کعبې طرف ته مسجد حرام طرف ته مخ ګرځوئ. او بیا د هغه اهل کتاب مبارک فرمایي د دې آیت مبارک په آخر کې چې دې ته هم دا خبره معلومه ده، د دې په علم کې ده، دوی په خپلو آسماني کتابونو کې دا خبرې لوستلې دي چې د نبي علیه السلام لومبنۍ قبله به خانه کعبه وي، بیا به مسجد اقصا قبله ګرځېږي، او په آخر کې بیا مستقل طور باندې خانه کعبه د هغه قبله وي. نو دوی پېژندو چې دا هم هغه پیغمبر دی، لیکن سره د دې بیا هم د ضد په وجه باندې او د بغض او کینې او د حسد په وجه باندې هغې ایمان نه راوړو. نو دا خلق چې څه کوي دا کم مخالفو نه د دې د اعمالو نه الله غافل نه دی، ناخبره نه دی، خبردار دی. نو مناسب موقع باندې به الله پاک دې ته سزا ورکوي، که دنیا کې ورته سزا ورنکړي آخرت کې به ورته ورکوي. قد نرى یقینا وینو منګه تقلب وجهک، تقلب معنی ده بار بار اړول، بار بار اړول او ګرځول، وجهک د مخسته چې ته بار بار ګورې فی السماء آسمان طرف ته، د وحی په انتظار کې به بار بار اسمان طرف ته کتل چې کله به وحی راځي. نو الله پاک اول وعده راولېږله، په دې الفاظو کې وعده ده فلنولینک قبلة ترضاها، فلنولینک نظر دی چې موږ به وګرځو تا لره قبلة داسې قبلې ته ترضاها چې هغه ستا خوښه ده، ته به په هغې باندې راضي او خوشحالې. دې ځای پورې دا یو حکم دی. نو بیا د دې نه وروستو چې دا کوم د آیت باقي حصه ده نو دا بیا د ماسپښین په مونځ کې د مسجد قبلتین په موقع باندې الله پاک دا حکم را لېږلی دی فول وجهک، نو ته وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام، طرف د مسجد حرام ته، یعنی عین مسجد حرام نه دی ذکر کړی چې بالکل مسجد حرام ته مخامخ ودرېږه، بلکې شطر طرف چې بس په خپل فکر باندې او په خپل سوچ باندې یو انسان یقین دا وي چې دې طرف ته مسجد حرام دی، دې طرف ته خانه کعبه ده، نو هغه طرف ته دې مخ کړي. او کوم ځای کې چې انسان ته خانه کعبه ښکاري نو دی به هغه ځای کې داسې ودرېږي چې خانه کعبې څه نه څه حصه د ده مخې ته خامخا راشي. که د ده مخه د خانه کعبې نه لږ غونده کې بل طرف ته نو بیا د ده مونځ نه کېږي. او دغه شان غیر چاپېره مسجد حرام دی، نو چې څوک د هغې نه بهر ودرېږي نو مسجد حرام طرف ته به مخ کوي. نو دا یو حکم الله پاک راولېږو د قبلې د بدلولو چې اوس ته مسجد حرام طرف ته مخ وګرځوه، فول وجهک وګرځوه مخ خپل ای نبی علیه الصلاة والسلام شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. دا د نبی علیه السلام دپاره حکم شو. اوس د ټولو مؤمنانو دپاره الله پاک حکم بیانوي چې دا حکم د مدینې منورې سره خاص نه دی بلکې د ټولې دنیا دپاره دا حکم دی. وحیث او هر ځای کې ما کنتم چې یې تاسو ای مؤمنانو او مونځ کوئ تاسو مونځ ته ودرېږئ، نو حکم دا دی فولو وجوهکم وګرځوئ تاسو مخونه خپل شطره طرف د مسجد حرام ته. د نبی علیه السلام دپاره هم حکم جدا ذکر شو او د ټولو مؤمنانو دپاره جدا حکم ذکر شو چې دوی به ټول هر ځای کې چې وي خانه کعبې طرف ته مسجد حرام طرف ته به په مونځ کې مخ ګرځئ، چې دا د مونځ یو شرط دی، یو رکن دی، فرض عمل دی چې د قبلې طرف ته که قصدن د قبلې نه بل طرف ته مونځ وکړو نو مونځ بالکل نه کېږي. اوس اهل کتابو اعتراضونه شروع کړل څنګه چې دې سپارې په سر کې ذکر و سیقول السفهاء چې زر دی دا بې وقوفان به اعتراضونه کوي. نو د هغې جواب ورکوي وان الذین او یقینا هغه کسان اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب، اهل کتاب دی، یهودیان عیسیان دي، نو د هغې په آسماني کتابونو کې دا خبره موجود ده د قبلې بدلېدلو. لیعلمون خامخا هغې پوهیږي انه الحق چې بېشکه د قبلې دا بدلېدل دا حق او سچ دی.
ځکه نبی القبلتین نوم د نبی علیه السلام د هغې په کتابونو کې ذکر و، دوو قبلو والا پیغمبر، او دا هم پکې ذکر و چې اول به کعبه د هغه قبله وي، بیا به مسجد اقصا وي، بیا به واپس کعبې طرف ته راځي. انه الحق چې بشکه د قبلې بدلیدلو حکم دا حق او سچ دی، من ربهم د دوی د رب د طرفه. په دې باندې پوه دي د اهل کتاب یهودیان عیسایان، په دې پوه دي چې دا حکم د الله پاک د طرف نه دی، دا حق او سچ حکم دی، خو بیا ایمان نه رړو او اعتراضونه کول. وما الله بغافل او الله پاک نا خبر نه دی عما د هغې کارونو نه یعملون چې دا مخالفین خلق کوي، چې دوی کوم اعتراضونه کوي نو دې نه الله پاک خبردار دی. قد نرى یقینا چې اولید منګه تقلب وجهک بار بار اړول د مخسته فی السماء آسمان طرف ته، فلنولینک نو خامخا زر دی چې موږ به واړو تا لره قبلتن داسې قبلې ته چې هغه خانه کعبه ده، ترضواها چې ته به په هغې باندې خوشحالې. فول وجهک نو وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام د مسجد حرام په طرف باندې، وحیث ما کنتم او هر ځای کې چې تاسو ای مؤمنانو، فولو وجوهکم نو وګرځوئ تاسو خپل مخونه شطره مسجد حرام طرف ته. وان الذین او یقینا هغه کسان اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب، لیعلمون خامخا هغې پوهیږي انه الحق چې بېشکه د قبلې بدلیدلو حکم دا حق او سچ دی، من ربهم د دوی د رب د طرفه. وما الله بغافل الله پاک نا خبر نه دی عما یعملون د هغې کارونه چې دوی کوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حق کې دعا غواړي. الله پاک د هغې مظلوم مسلمانانو مجاهدینو سره خپل غیبي امداد شامل حال وګرځي. الله پاک څنګه چې د غزوه بدر، غزوه خندق، غزوه احزاب او د نورو غزواتو په موقع باندې د صحابو سره څنګه مدد کړو، الله پاک هغه شان امداد د فلسطین د مجاهدینو سره مظلوم مسلمانانو سره وکړي او هغې ته تاریخي فتح او کامیابی ورته ورکړي. الله پاک د هغې مجاهدینو حوصلې بلند کړي. الله پاک د مجاهدینو قدمونه د جهاد په میدان کې مضبوط کړي. د دشمن سره د مقابلې کولو توفیق او طاقت ورته ورکړي او د جهاد په میدان کې هغې ته استقامت نصیب وګرځي او د هغې دشمنان یهودیان، اسرائیل، د هغې اتحادیان، هغې ته الله پاک تاریخي او عبرتناک شکست ورکړي. خپل قهر او غضب الله پاک په هغې باندې نازل کړي. د هغې دغه اتحاد په بې اتفاقۍ باندې او د یو بل نه په نفرت باندې بدل کړي او الله پاک هغې په خپل منځ کې یو بل سره په جنگ کې او د هغې څومره جنگي اسلحه ده دا ټوله مجاهدینو ته په مال غنیمت کې ورکړي. څومره مسلمانان په دغه جهاد کې شهیدان شوي دي او د هغې ظالمانو یهودیانو په بمبارۍ کې شهیدان شوي دي. الله پاک د ټولو د شهادت بلند نه بلندترین درجات نصیب وګرځي. څومره کسان پکې زخمیان دي الله پاک هغې ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. دغې مجاهدینو دپاره څومره خلق اواز اوچتوي، د هغې سره مالي جاني امداد کوي، د هغې دپاره د هغې د فتح او د کامیابۍ دعاګانې غواړي. الله پاکه د هغې ټولو د امداد، د تعاون او خلوص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او ټولو ته الله پاک دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. ریون اجتماع شروع د هغې ته هم دعا وکړي چې الله پاک دا اجتماع کامیابه کړي. الله پاک په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته ورسي. د هر قسم آسماني زمینی حادثاتو نه په خپل حفاظت کې وساتي.
څومره خلق د اجتماع لتلی دي د ټولو حاضری په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او مشرانو کوم مقصد د پاره د اجتماع مقرر کړی ده الله پاک هغه ټول مقاصد پوره او حل کړي او د دې اجتماع انوارات د دې برکات د دې فیوزات په ټوله دنیا باندې خواره کړي او ټوله دنیا ته ورسه په ټوله دنیا کې د هدایت او د رحمت رڼاګانې او هواګانې الله پاک عام کړي او څومره خلق اجتماع لتلی دي د الله پاک د هغې په غیر موجودګۍ کې د هغې د کورونو د هغې د بیبیانو د هغې د بچو د هغې د حیا د عزت او د هغې د روزګارونو الله پاک په خپل حفاظت وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين